تازه نوې او په زړه پورې خبر درې هغه افغان لوبغاړي چې د پاکستان په سوپر لیګ یعنی PSL کې په لوړ قیمت اخیستل کیږي کوم لوبغاړي دی ویډیو را سره تر پایه وګورئ په خپل به وپیژنئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم وخت مو بخیر ستړي مشئ د پاکستان سوپر لیګ لپاره درې افغان لوبغاړي په پلاتینوم کټګوري کې بولې ته وړاندې کیږي محمد نبی راشد خان او مجيب الرحمن هغه لوبغاړي دي چې د PSL بولې ته به د 28 بهرنیو لوبغاړو په ګډون وړاندې شي د پاکستان سوپر لیګ بولې چې د دسمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې تر سره کیږي په 15 کټګوریو کې ورته لوبغاړي وړاندې کیږي د ټولو کټګوریو د لوبغاړو نوملړ به د روانې میاشتې تر 20 منټې وړاندې اعلان شي لا تر اوسه د سرو زرو سپینو زرو الماسو او ایمرجنګ کټګوریو د لوبغاړو لیست نه دی اعلان شوی دا بولې د 2020 کال پاکستان سوپر لیګ لپاره د پاکستان په لاهور ښار کې تر سره کیږي د پلاټینوم په کټګوري کې د نړۍ معتبر لوبغاړي انتخاب شوي دي د افغانستان څخه مجيب الرحمن محمد نبی او راشد خان د استرالیا څخه ډان کرسټین کریسلن او بن کټینګ د انګلستان څخه موین علي راشد هری ګرنی الیکس هیلز کریس جورډن لیام پلانکیټ او جیسن رای د ویسټ انډیز څخه کارلوس براټویټ ډوین براو ایون لیویس سونل نارین او کیرن پولارد شامل دي هر لوبډله کولی شي چې د 15 څخه تر 18 لوبغاړي رانیسي او هر لوبډله کولی شي چې د تیر پړاو اته لوبغاړي د ځان سره وساتي یوازې په پلاټینوم کټګوري کې درې افغان لوبغاړي کټګوري ته وړاندې کیږي چې د پاتې څلور کټګوریو لیست کې به هم په ډیر شمیر افغان لوبغاړي موجود وي خو دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان کرکټ بورډ به خپل لوبغاړو ته په پاکستان لیګ کې د لوبېدو اجازه ورکړي او که یا نه نو دوستانو تاسو څه نظر لرئ اجازه ورته پکار ده او کنه لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک تر بل ویډیو د الله پامان